د ډرایورۍ په اصولو موږ تاسو ډرایوران یاستو دلته. دا د ننګرهار ترافیکو مدیریت کې موټر چلوونکو لپاره د لېسنس ترلاسه کولو په موخه د ترافیکي قوانینو د زده کولو 15 ورځنی کورس دی. په دغه کورس کې موټر چلوونکو ته ټول ترافیکي اصول چې د ځاني او مالی خساراتو مخه پکې نیول کېږي تدریس کېږي. موږ دوی ته د سرکونو یا د واټ په مخ د تګ او د راتګ طریقه، د توقف طریقه، د حرکت طریقه، د سبقت کولو طریقه، چې په کوم ځایونو کې سبقت کول ممنوع دي، په کوم ځایونو ساحو کې سبقت کولو اجازه شته، ترڅو هغه ساحې چې ممنوع دي په هغه ساحو کې دوی بې ځایه توقف ونه کړي، ترڅو نورو ته خطر مخ نه کړي. نوموړی له والدینو غواړي چې خپل اولادونه دې د لیسنس له زده کړو وروسته موټر چلولو ته پرېږدي. موټر دا قانون دی چې ګیر ورکه، اکسلیټر ورکه، حرکت کوي. مګر قانون درته وایي چې چیرته ګیر ورکه، حرکت وکړه، چیرته توقف وکړه. تو دغه قانون مقررات باندې پوهېدل هر چا ته ضرور دي. نو غوښتنه مې د ټولو هیوادوالو ټولو ته همدغه ده چې دوی باید دلته صنفونو ته مراجعه وکړي ترڅو دوی ته دقیق تدریس وشي. د دغه کورس یو زده کوونکی وایي په دغه کورس کې ورته د ترافیکي اصولو زده کړه ورکول کېږي چې د موټر چلولو پر مهال له خطرونو ژغورل کېږي. راغلی م دلته ترافیکو مدیریت ته غواړم چې لیسنس واخلم. نو د لیسنس د ادارې د خوا ماته هدایت راکول شوی چې ورشه درس ووایه. نو زه نن راغلی م دلته په درس کې ناست یم او د استاد سره استاد درس راته مخې ته وړي. یعنې زما دغه ذهن ډېر خلاص شو او هر ډریور ته ضرور بیخي ضرور دی چې راشه دغلته درس ووایي او بعد هغې نه لیسنس واخلي. لکه دغه کوم درسونه چې دلته استادان مخې ته وړي دغه عملي شي، لکه د ترافیکي حادثات ډېر زیات راکمیږي. د ننګرهار ترافیکو مدیر وایي د اسلامي امارت له فتحې تر دا مهاله ننګرهار کې شاوخوا 14,000 لیسنسونه موټر چلوونکو ته توزیع کړي او په خبره یې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې بې له جوازه موټر وچلوي. د اسلامي امارت د فتح نه راوروسته تقریبا 14,000 مختلف نوع جدید او تجدید او 95 لیسنس هم توزیع کړي دي. اوس هم په ښار کې موږ خپل کمپینونه لرو او خپل چک پینونه لرو. نو چاپیر دی هغه څوک چې لیسنس نه لري او موټر یې نسو شاره کې ودرو چې کله د خپل زده کړه وکړي د قانوني لیسنس او هغې نه بعد بیا موږ ته موټر خوشي کوو. د مسولینو په خبره ننګرهار کې وخت نا وخت د ترافیکي پیښو رامنځته کېدلو لاملونه د موټر چلوونکو بې احتیاطۍ ترڅنګ د وسایطو ډیروالی او د ډریور لخوا ترافیکي اصول نه عملي کول دي.